پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې صفایي دا نیم ایمان دی یا شطر په معنی دا لویه حصه د ایمان ده. لہذا صفایي دوه قسمه ده، یو صفایي د باطن ده د زړه ده، بله صفایي د بسم الله الرحمن الرحیم. قال النبي صلی الله علیه وسلم الطهور شطر الایمان. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې صفایي دا نیم ایمان دی یا شطر په معنی دا لویه حصه د ایمان ده. لہذا صفایي دوه قسمه ده، یو صفایي د باطن ده د زړه ده، بله صفایي د ظاهر ده. صفایي د باطن چې ده د زړه چې ده دا په ایمان سره، په نیکو اعمالو سره او په ذهن او زړه کې ښه سوچونه ښه فکرونه دا راوستل په دې سره کیږي. زړه د عجب نه، د تکبر نه، د خودپسندۍ نه، د دې څیزونو نه په پاکولو سره راځي او د هغې دپاره اسباب چې دي هغه ذکر د الله تعالی دی، تلاوت دی، درود شریف دی، کوم چې نور عبادات دي یا اذکار دي په هغې باندې د زړه صفایي راځي، د باطن صفایي راځي. بل چې دا هغه صفایي د ظاهر ده چې خپل بدن پاک، کپړې پاکې، خپل ماحول چې په کم ځای کې ته اوسېږې هغه ماحول پاک ساتل دا د شریعت حکم دی او شریعت دې ته نیم ایمان ویلی ظاهري صفایي ته. لہذا موږ چې په کم ځای کې اوسېږو، که کمره ده، که هغه یو کور دی یا هغه یو محله ده، دا زمونږ ستاسو د ټولو ذمهداري ده چې موږ دغه خپل کور، خپله محله، خپله کمره دا پاکه ساتو. لہذا هر سړي له دا پکار دی چې د خپل کور مخې ته کم کوڅه ده، کمه نالی ده، دا موږ صفا کوو. نو که دا موږ صفا کوو نو ټوله محله به پاکوي. خو لیکن موږ لکه هغه بېحسي دا ده، بېضمیري په موږ کې دا ده چې موږ د خپل کور دننه خو صفایي کوو خو د کور بهر په لاره کې د هغې هېڅ خیال نه ساتو. په کور خځلې چې دي هغه موږ لارې ته راتاوو، دغه شان د کور اوبه چې دي هغه موږ په لاره باندې تویه او بیوې، دغه شان په کور مخې ته کمې نالۍ دي نو په هغې کې د میاشتو میاشتو هغه ګندونه پراته او بند دي، هغې له موږ ګوتې دا نه وروړو. په دې وجه باندې دا زموږ ستاسو اسلامي او اخلاقي او انساني فریضه ده چې موږ به خپل ماحول چې دی هغه پاک ساتو، د خپل کور کوڅې، د نالۍ دا ټولې به پاکې ساتو. هغه یو قطعه ده په کې وایي نصیحت پرېږده د ځان اصلاح دې وکړه، نصیحت پرېږده د ځان اصلاح دې وکړه چې ته سم شي یو ناسم به پکې کم شي. او هر سړی چې د خپل کور کوڅه جارو کړي دې کې شک نشته چې پاک په ټول وطن شي. لہذا موږ او تاسو باندې دا لکه ذمهداري ده چې موږ د کور ګن هغه لارې ته نه راولو. موږ کور د نالۍ کمې چې اوبه دي دا په لاره باندې له پاسه نه بیو. په دې وجه خلک وایي زموږ د پښتنو هر څه هغه بې لارې دي او اوبه په لاره دي، هر څه یو څه دي بې لارې دي او اوبه هغه په لاره دي. نو د هغې نه خلکو د تکلیفې په لاره باندې خلک ځي، د هغې نه ورته دارې کېږي، زنانه ځي د ارتاوېدو، د ماشومانو د ارتاوېدو د دې خطرات پکې وي. لہذا د دې قسمه کارونو د دې موږ ځان وساتو. الله تعالی دې موږ له د ظاهر او د باطن د دواړو د صفایۍ هغه توفیق او عمل پې موږ ته رانصیب کړي.